ودې حدیث ته ګوره د عایشه رضی الله عنها روایت دی په دې پسې وایي چې ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د کلي نه چې مدینې ته راغلي دي 3 ورځې پرله پسې د غنمو په ډوډو باندې نه دي ماړه شوي. 3 ورځې پرله پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ده میلاو شوې. 3 ورځې پرله پسې 3 ليال تباعا 3 ورځې په سړي تېرې شي. 3 ورځې اوس څه شی دی خو 3 ورځې هغوی ته پرله پسې د غنمو ډوډۍ داسې نه ده میلاو شوې چې خېټه یې په ډکه کړې. او زمونږ د عمرونو ته وګورئ یو سړی دی 50 کاله عمر دی او د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. یو سړی دی 30 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده. یو سړی دی 40 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده او دی به هم لږې خبرې وکړي وي حالات زمونږ باندې ګډوډ دي. 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ داسې نه دي راغلي چې پرله پسې د هغوی د غنمو ډوډۍ وخوري په دې طریقې سره چې خېټه پرې مړه کړي. عائشة رضی الله عنها وی دا بل روایت هم دا غی دی ما اکل آل محمد صلی الله علیه وسلم اکلتین فی یوم الا احداهما تمر. وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې 2 پیری ډوډۍ خوړه نو یو پیر به پکې کجوري خوړي. لازم به په یو ډوډۍ کې کجوري وي. یو ټیم به ورته ډوډۍ میلاو شوه بل ټیم به ډوډۍ نه و نو بیا به کجوري خوړي. گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه ټوله گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه. د ورځې به 2 پیرې ډوډۍ وخوړه که نه نو د یو پیر کې به لازم به کجوري خوړي نور څه به نه و صرف به کجوري وي. مطلب دی چې داسې وخت په هغوی نه دی راغلی د پیغمبر په کورنۍ باندې چې په ورځ کې د 2 پیرې ډوډۍ وخوري غنم وربش او دا ورته میلاو شي. که یو پیر به غنم وخوړي نو بل پیر له به کجوري وخوړي. که د ورځې به کجوري وخوړي د شپې به ورته بیا ډوډۍ وه. که د شپې به کجوري وي د ورځې به ډوډۍ وخوړه. خو داسې ډوډۍ نه وه چې 2 ټیم هغوی ته پوره شوې وي نو کجوري به یو ټیم نه خوړي. دا بل روایت هم د عایشه رضی الله عنها دی وی کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلهی د سرمنې نه جوړه شوې وه وحشوه من لیف او دنه د کجورو د پوستکو نه ډکه کړې وه. دا د خوږ انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې غوره انسان دی او د ادم د بچو سردار دی. دا د هغه د تلهی حال دی. د سرمنې نه د هغه تلهی وه او په هغې کې دنه د کجورو د پوستکي د کجورو د ونو د پوستکي پکې پرته وه. د هغې نه د تلهی ډکه کړې وه په دې کې به هغه ګزاره کوله. هغه واقعه تاسو ته معلومه وه کله چې پسې عمر بن خطاب رضی الله راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفه شوی او قسم یې خوړلی و چې یو میاشت به کور ته نه راځم. نو عمر بن خطاب چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو په ژړا شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې عمر ژاړي ولې؟ هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا کې دغه چټایي نښې ولیدې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت و. د دې د لاسه په ژړا شو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ما ورته په څنګه تلایانو کې په څنګه صوبو کې په څنګه بالښتونو کې په څنګه قالینونو کې ژوند تېرو. داسې قالینونه نن سبا موږ په کورونو کې اچولي چې خپه پکې کېږي خپه دننه ننوځي او د هغه اوچت انسان سره پسته تلایي نه وه دا د هغه تلایي وه. تاسو سوچ وکړئ چې یو سړي تلایي کې دننه د کجورو د پوستکي پرته د کجورو د ونو پوستکي په دې کې به هغه څه ارام وکړي.
او څه خوب به وکړي په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طلایي حال دې پسې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دې ته وکړي قتاده وی قتاده رحمه الله وی موږ به د انس بن مالک خواله راتلو وخبازه قائم یو ورځ موږ رالو او د هغه دا نانبایي یو ډوډۍ یې پخولې د انس بن مالک سره چې کوم نانبایي و هغه ډوډۍ پخولې یو نو هغه موږ ته چې کلو کلو خورئ انس بن مالک دې ملګرو ته خورئ خورئ نعمتونه خو ډېر دي فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ما د پیغمبر سره ژوند تیر کړی دی خدمت مې د هغه کړی دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره د ملاقات پورې پسته ډوډۍ چې د خپل ژوند کې نه ولیدی ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله پسته ډوډۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه لیدلی ولا رأى شاة سميطا بعينه قط او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې پوره کامل ګډ لیدلی چې هغه دې سور کړی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته پروتې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپلو سترګو نه دی لیدلی د مرګه پورې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا بل روایت عایشه رضی الله عنها دی وی كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا کله کله به یو میاشت پوره د نبوت په کور باندې تېره شو اور به ونه لګېد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كلمة يوم يش پورت تیرے شو بنکور کے بور نو لگے دے انما هو التمر والماء طول گزارة زمن بوبو بکجرو باندې بروانو الا ان نؤتى باللحي کچرت چا بکلنا کریسی لگا انتکی غوها روڑا ناغب منگا وخوڑا نورا گزارة زمن طولا اغا بکجرو بوبو باندې روانو